د نن ورځې څو تازه او مهم خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د تهران د پولیسو مشر ویلي چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو له مخې ناقانونه افغانانو ته باید د میټرو، ښاري بس، روغتون، ښوونځي، اوبو او برېښنا په څیر اسانتیاوې ور نه کړل شي. علي قاسم پور وایي موږ باید دغه امتیازات ناقانونه افغانانو ته ور نه کړو. د تهران د پولیسو مشر د دغه هیواد اسنا خبري رسنۍ ته ویلي دي چې ناقانونه افغانان د یو ایرانی په څیر د ښاري ټولو چوپړتیاو لکه میټرو او بس، روغتون، ښوونځي، اوبه، برېښنا او داسې نور کاروي چې په بیلابیلو ځایونو کې یې د ګڼې ګوڼې او وګړو ته د چوپړتیاو د لږوالي لاملیږي. د هغو بندیزونو په پام کې نیولو سره چې زموږ هیواد لري او هغه اقتصادي ستونزې چې موږ ورسره مخ یو، دا سرچینې باید وګړو ته په واک کې ور نه کړل شي او موږ باید دا امتیازات ناقانونه کډوالو ته ور نه کړو. هغه افغانان چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي، قانوني چلند به ورسره وشي. د هغه په وینا د تهران پولیس دا مهال د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو پر راټولولو او اړوندو ځایونو ته پر سپارلو بوخت دي چې افغانستان ته واستول شي. نوموړي له ایرانیانو څخه غوښتنه کړې چې له پولیسو سره د افغانانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د معلوماتو په ګډولو کې همکاري وکړي. د خیبر پښتونخوا په سویلي وزیرستان او لکی مروت کې په دوو بیلو پیښو کې د یو افسر په ګډون د پاکستان 19 سرتیري ټپیان. سرچینې وایي په لکی مروت کې پوځیان د یورانیم کارخونې ته روان وو چې برید پرې وشو. د دې پیښې ټپیان میاوالي روغتون ته وړل شوي دي. د سویلي وزیرستان په سرویکی سیمه کې هم پر پاکستاني ځواکونو برید شوی چې په کې 14 امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې د 4 پوځیانو حالت نازک ښودل شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم چارواکو د پیښې وروستي جزئیات خپاره کړي. امنیتي ځواکونو په دواړو سیمو کې چانیز اپریشن پیل کړی دی. د تازه میوو او سبزیو پر وړاندې د پاکستان لخوا د خپل دروازو بندولو او د هوایي دهلیزونو نشټوالي له وجې ګڼو کروندګرو زاویې رسنۍ ته ویلي چې سږ کال یې هغه لګښتونه هم پوره نه کړل او حاصلات پرې تاوان شول. د کابل په شمال کې ښه انګور همدا پرون یو خروار پر 15,000 افغانۍ پلورل شوي چې تیر کال او تر هغه پخوا یې نرخونه له 11 څخه نیولې تر 14,000 افغانۍ پورې وو. کروندګر یو پاکټ انګور په 40 افغانۍ پلوري. د اسلامي امارت لخوا له عشر، مالیې، کرایې او لګښت څخه وروسته سوداګرو ته په بازار کې 80 یا 90 افغانۍ پریوزي. دغه راز سږ کال د افغانستان رومیان بهر ته ونه لیږدول شول او همدا اوس په خوست، لوګر او شاوخوا ولایتونو کې ښه رومیان پاکټ په 40 تر 50 افغانۍ پلورل کیږي. پخوا چې په مني کې د افغانستان بادرنګ او نوره تازه سبزي پاکستان ته وړل کېده، نو په بازار کې به د فراه په شنو خونو کې کرل شوي بادرنګ په 50 افغانۍ چارک پلورل کېدل. خو همدا د پرون ورځې د افغان بازارونو نرخ کیلو په 10 افغانۍ او پاکټ پر 50 افغانۍ وو. د هوایي دهلیزونو نشټوالي له وجې انار او مڼې هم بهر ته نه لیږدول کیږي او له ورته بد برخلیک سره مخ دي. په میدان وردګو کې یو کروندګر زاویې رسنۍ ته ویلي د میدان وردګو مڼې سږ کال خروار په 4,000 افغانۍ دي. پخوا یې نرخ له 7 تر 8,000 افغانۍ پورې و او ان د ولسواکۍ په وخت کې په 12,000 افغانۍ هم پلورل شوي دي. د کروندو د پالنې لپاره ډیر لګښتونه او پرې له پاسه په هر پاکټ عشر، مالیه او پر لار باندې له تیریدونکو ګاډو څخه د ټول پلازې په نوم د پارچو پیسو اخیستو د حاصلاتو لګښتونه څو برابر ډیر کړي. خو بازارونه او بهر ته صادرات نشته او هر کروندګر سږ کال پریمانه مالی تاوانونه وکړل. په ناامنه بلوچستان ایالت کې د جمعې پر ورځ د چاودنې د مرګ ژوبلې شمیر 9 او د ټپیانو 19 ته ورسید. په دې چاودنه کې چې په مستونګ بلوچ میشته سیمه کې وشوه، د پولیسو ترڅنګ 4 ماشومې نجونې هم وژل شوي دي. د مستونګ د پولیسو چارواکي وایي چې د برید موخه د پولیسو د سپرلۍ ګاډی و، خو د دې لپاره چې پیښه یو ښوونځي ته څیرمه وشوه، د ښوونځي 4 ماشومې زده کوونکي یې هم ښکار شوي. امنیتي سرچینې وایي چې چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ایښودل شوي وو. چارواکي وایي چې پولیس د پولیو کمپاین د واکسینرانو د ساتنې لپاره دندې ته روان وو چې په لاره کې چاودنه وشوه.
سره له دې چې دا پیښه سهار شوي خو تر دې دمه یې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونه تر ټولو ناامنه سیمې دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچستان د ازادۍ پوځ او په خیبر پښتونخوا کې بیا پاکستانی طالبان ډیر کارنده دي. د اسلامي امارت د مالیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې د افغانستان له ګمرکونو څخه یې 128 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ګرځولي دي. دوی وایي دغه تیل یې له 3 ګمرکونو حیرتان، نیمروز او فرا ابو نصر پراهي له ګمرکونو څخه ګرځولي. د اسلامي امارت د مالیې وزارت د خالي یاشنبې پر ورځ د لړم پر 12مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې دغه وزارت د تیلیزو توکو د کیفیت څارنې ریاست افغانستان ته واردونکي هغه 138 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته له ګمرکونو څخه ګرځولي چې د دوی له معیارونو سره برابر نه وو. دغه وزارت ډیروي یاد بې کیفیته تیل یې د یوې اونۍ په موده کې د افغانستان له ګمرکونو څخه بیرته ګرځولي چې 95 ټانکره د فرا ابو نصر پراهي، 11 ټانکره د نیمروز او 2 ټانکره یې د حیرتان له ګمرک څخه ګرځولي دي. تر دې وړاندې هم اسلامي امارت په خپل خبرپاڼو کې د نیمروز او فرا پر پوله ایران ته د بې کیفیته تیلو د ورګرځولو خبر ورکړی. تر دې مخکې به د اسلامي امارت تر واک لاندې د سټنډر ادارې افغانستان ته د واردونکو تیلیزو توکو د ګرځولو خبرونه ورکړي وو او سوداګرو ته به یې خبرداري ورکاوه چې د بې کیفیته تیلو له راوړلو څخه د ډډه وکړي. د اسلامي امارت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر خبر ورکوي چې تیر لمریز کال د 355 د ډنډونو یا چک ډیمونو د جوړېدو پروژې پیل کړې وې چې ډیره یې بشپړې شوې دي. له دې سره په خواله رسنیو کې داسې انځورونه لږ نه دي چې ښیي د دوی جوړ شوي ځینې ډنډونه او کوچني اوبندونه سیلاب وړي دي. په افغانستان کې له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره د دې ډلې مشر تیر کال په هر ولایت کې د 10 ډنډونو د جوړېدو فرمان ورکړ. یو شمېر متقاعدانو د خالي یاشنبې پر ورځ په کابل کې په یوې احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دوی تنخواوې دې ورکړل شي. دوی د اسلامي امارت تر واک لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو. ځینو متقاعدانو ویلي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې د دوی تقاعدي تنخوا نه ده ورکړل شوي اړ شوي چې خپل ماشومان په سختو کارونو وګماري. د شمالي وزیرستان د رزمک د پولیسو یو افسر او یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نومبر پر 3مه یې د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د مالي پېټرولیم کمپنۍ لیمیټډ MPCL د سروې ډلې ګاډي د نومبر پر 2مه د دوسلي له ګړدي روغې سیمې تښتول شوي دي.